अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व असअदिन नबिय्यीन नबिय्यिना मुहम्मदिन वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन वअला सहाबतिहिल गुर्रिल मयामीन वअला त्ताबिईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अकरम अब्दिन व अअज़म रसूलिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मा तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन इलाहल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़ स्मुहु व ला इलाहा गैरुहु मुसव्वर ज़माद कामिल ईमान बरखा नसीब फरमाए। मास्ता सोड़ांदे द सूरह फातिर दुविश्तम सिपारा आयत नंबर 2 ईसा मुबारका तिलावत कर रब्बुल आलमीन ने बिमाला द हक वेना कौलो और पहागे बानी मुंतोला दामन कौलो तौफीक रानसी पदे आयत करीमा मुबारक की रब्बुल आलमीन मुंगा तफरमाई दी चितासो दखपले जिंदगी न फायदा वाखले लका संगा चे नेकान खल्को हागिस्किदा और बेच सड़े बुढ़ावाली तौरसी न पदग वक्त खुद इंसान लडेर द रब्बुल आलमीन तरफ ता मुतवज्जी की दल पकार दी
چې په نیکو کې زیاتوالی شروع کی، د خیر په کارونو کې ډیروالی شروع کی. ځکه سړی چې کله بوډا شي د 40 نه واوړي 50 شپېتو ته رسیږي، نو دله پکار دي چې په نیکو کې ډیروالی شروع کی. داسې دې نه کوي چې ورو غافله کېږي، اعمال دې کموي او عبادات ته ختموي. وجه د هغې دا ده چې هلته زندګي کمه ده او کار ډیر دی او د انسان حاجت ورته هم ډیر دی. نو په دې وجه خیر کارونو کې ډیروالی پیدا کول پکار دی. د الله جل جلاله په توفیق باندې کېږي، خو دومره ده چې انسان به اراده کوي، رب العالمین توفیق ورکوي. د دې دا مطلب نه دی کینه په آخره زندګۍ کې نیکۍ نه ډېرې کوئ او په اول کې مه کوئ. په اول کې هم خیر ډېرې پکار دي، په منځ کې هم پکار دي او په آخره کې هم پکار دي. خو لیکن چې عمر آخري شي نو انسان لا د رب العالمین طرف ته متوجه کېدل پکار دي چې رب العالمین ته متوجه شي. رب العالمین فرمایي اولم نعمرکم ما يتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. رب العالمین و جہنمینو تا فرمائی، جہنمین بوائی ربنا اخرجنا نعمل صالحا، رب منگا او باسا چی دنیا تلار شو او نیک اعمالو کو. نو رب العالمین بورت جواب ورکی اولم نعمرکم تاسو لما زندگی نو درکړي، هغه چې په هغې کې عبرت اخیستی دی، هغه شا چې پکې اخیستی دی. یعنی ډېرو خلکو ډېرو کسانو په دغې زندګۍ کې د دې نه عبرت اخیستی دی. نو رب العالمین تاسو لم دا زندگی درکړې وه، نو تاسو هم په دې زندګۍ کې عبرت اخیستی وی. او داسې نه وه چې کینې تاسو ته څوک راغلي نو چا پویه کړي نه وی وجاءکم النذیر، بلکې تاسو ته یره درکوونکی هم راغلی و. هغه درته یره درکوله، بیا هم تاسو په غفلت کې پراته وئ او د غفلت په خوب کې وده وئ او خپل ځانونه هم نه بیدارول. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اوسه کوي د رب العالمین عذاب د ظالمانو به څوک مددگار نه وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او محققین علما وایي چې د دې معنا دا ده اولم نعمرکم 60 سنه، تاسو ته ما 60 کاله عمر نو درکړی، په دې 60 کاله کې تاسو د حق او د باطل فرق ونه کړ. حق او باطل مو ونه پیژندو، د یو کس روان وي هغه چې د تسوي هغه د منل، د بل مولا نه د پوښتنه نه کوله چې نن زموږ کلي ته فلانکې عالم راغلی او د فلانکې علاقې او دغه شان ردونه یې وکړل، نو تا لم پکار دی چې ته دغه بل عالم نه لاړ شې او د هغه نه پوښتنه وکړې. په دې 60 کاله کې تا د بل عالم نه پوښتنه وکړه، د یو پسې ورپشې او د هغه لکۍ دې راټینګه کړي ده. او بعضې وایي چې د دې نه 18 کاله مراد دي، او بعضې وایي چې د دې نه 40 کاله مراد دي، چې 40 کاله چې کوم دا رب العالمین دې انسان له ورکړي، نو د پاغي کې چې کوم دا د رب العالمین د حدود خیال نه دی ساتلی. لکه دغه قول چې کوم د حسن بصری رحمت الله تعالی علیه او د نور علماؤنا او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه هم را نقل دی چې 40 کاله عمر دلا رب العالمین درکړی. نو په دغه وخت کې انسان له پکار دی چې رب العالمین ته متوجه شي. مفسرین او علماء نقل کړي دي ان اهل المدینه كانوا اذا بلغ احدهم 40 سنه، د مدینه والو وی هغه داسې دغه عمل چې کله به هغه کې یو کس 40 ته ورسېدو، نو د خپل ځان اوسګار په رب العالمین عبادت ته تفرع للعبادت، خپل ځان به د رب العالمین عبادت ته کوم نه فارغ. دا مطلب نه دی چې د 40 نه په اقوا باندې یو انسان د دنیا کار لګوتی نه وروړي، لیکن دومره دا چې خپل فکر خپل ځان دا اوسګارول غواړي او رب العالمین ته متوجه کېدل پکار دي. خدا کار هغه څوک کولی شي
چې د چا په زړه کې د دین جذبه موجود وي. زموږ په دې معاشرې کې اکثر مشران چې کوم دي د هغو زړونه غافله دي د رب العالمین نه، زړونه یې سخت دي. نو که د څلوېښتو نه واوړي او ته یې فارغه کې اوزګارې کې، نو بیا فسادونه کوي، ایرانۍ کوي، کور کې جګړې کوي، پردي غیبتونه به کوي. نو د دې وجې نه چې کوم ده دا مشران نه اوزګاره کړي، ځکه د دې زړونه رب العالمین ته متوجه نه دي. او هغه څوک چې د هغه زړونه رب العالمین ته متوجه دي، په زړه کې د دین او د عبادت محبت شوق موجود دی، نو هغوی له پکار دي چې کله څلوېښتو ته ور ورسي نو خپل ځان دې د رب العالمین په عبادت کې مصروفه کړي. او بعضې وایي چې د دې نه بلوغ مراد دی. کوم کسان چې بلوغ ته رسېدلي دي دا به رب العالمین د قیامت په ورځ باندې پیش چې دغه انسان د 18 کالو عمر کې خپل رب رضا کړی دی، تا ولې نه دی رضا کړی؟ د خپل نفس تزکیه یې کړي ده، تا ولې نه ده کړي؟ 18 کالو والا، 16 کالو والا، 13 څلوېښتو کالو والا، رب العالمین په دغه خلق د قیامت په ورځ باندې پیش کې په حجت کې په دغه مجرم باندې چې دې کسانو په دغه زندګۍ کې رب العالمین رضا کړی دی، د هغه د حدودو پابندي کړې ده، د حدودو خیال ساتلی دی، تا ولې نه ساتله؟ او داسې نه وه چې تا ته څوک راغلي وو جاءکم النذیر، یره درکوونکی تا ته راغلی و. رسول الله مبارک دنیا ته راغلی دی، د رسول الله مبارک نائبان علماء کرام هغه موجود دي، هغه بندگانو ته چې کوم ده یره ورکوي او هغوی ته خبر ورکوي. نو نذیر نه مراد عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یره درکوونکی، د دې نه مراد رسول الله مبارک دی چې رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی، هغه یره درکړي وه، احادیث مبارکه موجود دي، او ته بیا په غفلت کې پروت او خپل ځان نه بیدارې، خپل ځان رب العالمین ته نه متوجه کې. نو په ورځ د محشر به ستاسو عذر پاتې نه وي رب العالمین ته چې ربه زه پوهېدم نه، او یا چې کوم ده نو زه فارغه کېدم نه، بلکې ته به ملامته کړی شوی، ملوم به تا باندې به ملامتیا ویلی شي چې رب العالمین خو دغه نائبان هم په دنیا کې ساتلي، قرآن او حدیث موجودو، علماء کرام موجودو، تا د خپل ځان تزکیه ولې نه کوله؟ نذیر نه مراد دلته کې اکرما رحمت الله علیه او سفیان بن عیینه او نور علماو نقل کړي دي چې په دې کې بوډاوالی ور داخل دی. یره چې کله تا باندې بوډاوالی راغو، ګیره دې سپینه شوه، د سر ویښتو دې سپین شول، نو تا ته یره راغلله چې اوس بیدار شه او خپل ځان د غفلت نه وباسه، ځکه چې د دې نه اخوا خو انسان ته نوره زندګي د ځوانۍ نه میلاوېږي. 15 کاله خو بس اخري ډګري د انسان باندې مرګ راځي، د دې نه اخوا مرګ راتلونکی دی. مرګ چونکې په ځوانۍ کې راځي، خو لیکن د بوډاوالي انسان چې بوډاوالي ته ورځي، بس د ده اخپې چې کوم ده په ګور کې پرتې وي، د دې نه اخلا چې کوم ده د نوره زندګي نه وي. نو رب العالمین په دې آیت کریمه مبارکه کې مبتدا فرمایي چې تاسو د خپلې زندګۍ نه فایده واخلئ، لکه څنګه چې نیکانو خلقو اغوستې ده. نبی علیہ السلام چې راشي او داغه نائبان موجود وي او سړی په دغه زندګۍ کې ګیره سپینه شي، نو د دغه سړي به په ورځ د محشر الله رب العزت باندې څه عذر نه وي چې ربه زه نه پوهېدم. اوس په مونږ بندګانو باندې رب العالمین پوره حجت قایم دی. نبی علیہ السلام راغلی، احادیث مبارکه موجود دي، علماء کرام موجود دي، د رسول الله مبارک نائبان. هیڅ عذر به زمونږ او ستاسو په ورځ د محشر نه وي، بلکې مونږ به بیا ملامته کړی شوي یو چې خپل رب مو رضا کړی نه او خپل ځان مو په رب العالمین باندې بخلی نه وي. د بخاري شریف حدیث مبارک ته ابو هریره رضی الله عنه نے روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله رب العزت د هغه انسان د پاره هیڅ عذر نه دی پرېښودی، د کم انسان مرګ چې دونه رستو کو چې 15 کالو ته ورسېږي. 15 کاله دا ډیر عمر ده، انسان باندې په دې کې مختلف احوال راځي. ماشوم یې ځواني پې راشي، د ځوانۍ قوت او طاقت پې راشي، دغه شانتې اول عقل کم وي، بے عقل پوره شي، 40 ته ورسي،
پریشانی پی راشي، خفګان پی راشي، خوشحالي پی راشي، نو انسان د مختلف احوالو نه وځي، نو د انسان په دې کې تجربه وشي. لکه یو انسان دا او غافله ده، اوس زلمی ده، نو د واده په وخت کې خو به دا را بیدار شي، په هغې وخت کې هم را بیدار نه شو، په راحت کې د خوشحالۍ کې د ځکه د رب العالمین نه غافله ده، نو چې مصیبت پې راشي نو رب به ورته یاد شي. عقل یې کم ده، کار نه کوي، څلوېښتو ته ورسېدو نو عقل خو یې پوره شو چې رب العالمین زه د څه دپاره پیدا کړی یم په دې دنیا کې. نو شپېته کاله ډېره زندګي ده چې رب العالمین یې چاله ورکي، دا هغو د په رب العالمین باندې نشته دی، بلکې دغه انسان ملامته کړی شوی. نو موږ او تاسو له پکار دي چې په دې زندګۍ کې د رب العالمین بندګي وکړو او رب العالمین د خپل ځان نه رضا کړو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی چې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بزا بدری شیخانو کې کېنولم، دغه غټو غټو صحابه کرامو کې به کېنولم، لوی شیخانو کې بدري. نو په هغې کې ځینې صحابه کرامو په زړه کې داسې وګڼله چې دا ماشوم مونږ سره ولې کېږي، دا خو هلک دی، دی دې مونږ سره نه کېږي، بده یې وګڼله. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورته وفرمایل چې تاسو دا ابن عباس حیثیت پیژنئ، دله رب العالمین علم ورکړی دی، پوهه وله ورکړې ده، ځکه مونږ چې کوم د دا ځان سره مشورې کې کښېنه او دیني خبرو کې ځان سره کښېنه. وی یو ورځ زه عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک را وبللم او زما دا خیال و چې زه عمر رضی اللہ عنہ نیم رابللی مگر زما حیثیت دوی ته ښکاره کوي. او عمر رضی اللہ عنہ مبارک د امتحان په شکل کې یو سوال وکړ د دغه بدری شیخانو نه چې تاسو د دې کلام پاک په باره کې الله رب العزت چې دا کوم آیات را لېږلی دی اذا جاء نصر الله والفتح، د دې باره کې ستاسو څه مفهوم دی، کوم مفهوم بیانوئ؟ نو بعض وویل چې موږ ته په دې کې حکم شوی ده چې کله د رب العالمین نصرت مدد راشي او فتح راشي نو موږ د رب العالمین حمدونه ثناګانې ووایو او د رب العالمین نه استغفار وغواړو. او بعض چپ پاتې شول، څه جواب یې ورنه. نو عمر رضی اللہ عنہ مبارک ما ته وفرمایل چې تم پکې داسې ابن عباس؟ نو ما ورته وویل چې نه قربان زما خدا رایه نه ده، وستا ته پکې څه دی هغه مقصد بیان کا. ما ورته وویل چې قربان په دې کې اذا جاء نصر الله والفتح، په دې کې رب العالمین محمد رسول الله ته فرمایلی دي چې ستا د مرګ وخت قریب راغی، ته د دنیا نه وفات کېدو والی. فتح د مکې چې وشوه نو رسول الله مبارک د هغې نه غالبا 2 کاله پس وفات شوی ده، که 2 کاله پس رسول الله مبارک بیا د دنیا نه تشریف وړی دی. نو په دې کې وی رسول الله مبارک نه رب العالمین خبر ورکوي چې ستا د مرګ وخت قریب راغو، اوس د رب العالمین عبادت ډېر کا، د رب العالمین ذکر ډېر کوه، د رب العالمین حمدونه او ثناګانې وایه او د هغه نه استغفار غواړه، رب العالمین ډېر بخونکی مهربانه ذات دی. نو عمر رضی اللہ عنہ مبارک وفرمایل چې زما هم همدغه علم کوم چې تا بیان، یعنی په دې آیت مبارک کې هغه مقصود بیانول پکارو. دا خو د قرآن مجید ظاهره معنی خو عرب بیانولی شي او بیا صحابه کرام د رسول الله مبارک ملګري، لیکن په هغې کې چې کوم مقصد پروتو هغه مقصد چې کوم د عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک بیان. نو په دې حدیث مبارک کې ډېرې خبرې د فائدې پرتې دي، لیکن یو څو د هغې نه واوره چې کله د رسول الله مبارک زندگی اخیره شوه نو رب العالمین ورته وفرمایل چې ای زما محبوبه اوس د رب العالمین ذکر ډېر ډېر کوه، د رب العالمین تسبیح او حمدونه ډېر وایه، د هغه نه دعاګانې ډېرې غواړه، ځکه ته د دنیا نه فنا کېدو والی، تا باندې مرګ را روان دی. نو موږ او تاسو هم پکار دي چې رب العالمین حمدونه او ثناګانې او ذکر کې ډېروالی راولو. دویمه فایده پکې دا ده چې انسان ته عزت ملاویږي نو دا په تقوا او په علم سره ملاویږي. په کثرت د عمر سره انسان ته عزت نه ملاویږي، که یو انسان عمر زیات دی نو دا د عزت والا دی، نه. عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما کشر هلک تا په دوی کې، لیکن عمر رضی اللہ عنہ په دغه مجلس کې کېنی، ولی د علم د وجې نه.
رب العالمین ورله پوهه ورکړي ده، علم ولا ورکړی دی. صحابه کرامو حسد نه کولو چې دا د موږ سره نه کینی، مګر د هغوی دا خوښه وه هغوی په نیکو کې حرص کولو چې د ده همزولي بچي زمونږ هم شته، هغه دم د عمر رضی الله عنه په وینا سره د مجلس ته راشي او د خیر او د نیکو نه د خبر شي، ځکه په دې کې د دین خبرې کېږي، لکه څنګه چې اسمبلی کې خبرې کېږي، مشورې کېږي، دغه شان د اسلام مشورې کېږي، د هغې بارې کې هغوی هم د دین نه خبر شي. فاستبقوا الخیرات رب العالمین فرمایي که نه تاسو په نیکو کې د یو بل نه وړاندېوالی وکړئ، نو دې ته په نیکۍ کې حرص ویلی شي، حسد ورته نشي ویلی. صحابه کرامو هغوی چې مبارکانو یو بل سره ډېره مینه کوله، رحماء بینهم، او بیا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک سره خو یې ډېره مینه کوله، ځکه د رسول الله مبارک د تر زوی دی هغه سره خامخا مینه کوله. بله فایده پکې دا ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې کې د خپل ځان صفت کړی، د دې نه دا معلومه شوه چې کوم انسان عالم وي رب العالمین ورله پوهه ورکړي وي په دین کې او د هغه درجه اوچته وي مرتبه، لیکن هغه پټه وي نو هغه ښکاره کول پکار او هغه به څنګه ښکاره کېږي؟ داسې نه ښکاره کېږي چې انسان یې ما علم وکړو نو دی به اوس په لیر روان وي او چغې به وایي په لوسپیکر کې چې زه عالم یم. نه، تاله پکار دي، تا د کلي عالم دی نو تاله پکار دي چې ته دغه عالم خلکو ته ښکاره کړي چې دا عالم ده او د ده نه فایده والی، ده ته راشئ. داسې مه کوه چې ته د بهر نه عالم راولې، موږ د هغې خلاف نه یو، بهر نه عالم راوله، مګر دومره ده چې په کلي کې د عالم موجود وي نو بهر راوستو ته ضرورت نشته، ځکه د بهر علما هم به وایي چې د ده په کلي کې عالم نشته دی، او ستا د کلي عوام هم وایي چې یاره د فلانکي ځای نه عالم راغلی، نو د خپل عالم هغه مرتبه دې په خپله لاندې کا او د بل کلي عالم مرتبه دې اوچته کا. د ټولو علماو قدر پکار ده، لیکن د خپل کلي عالم هغه خلکو ته ښودل پکار دي چې د ده نه خلک فایده اوچته کړي او خلکو ته ترنه فایده ورسي. بل عمر رضی الله عنه مبارک په دې کې امتحان واغست، د دې دپاره چې دغه پټ علم دا راښکاره شي، نو عوامو لم پکار دي چې یو انسان عالم وي چې هغه راښکاره کړي او خلکو ته یې وښایي. او عبدالله ابن عباس یې پکې رستو کو د دې دپاره چې هسې نه دا ووایي، ځکه هغه ته خو پته وه چې دله الله رب العزت پویه ورکړي ده، که دا دغه معنا وکړي نو بیا به دا نور هم وایي چې او دغه معنا یې صحیح ده. دا د امتحان یو مضبوطه طریقه ده چې انسان یو عاقل انسان رستو کړي او هغه بل چې کوم لږ کمزوری وي هغه وړاندې کړي چې هغه سره غونډې شوق او محبت د دین پیدا شي. بله فایده پکې دا ده چې انسان یو عمل سر ته ورسوي نو د هغې نه پس ته استغفار وغواړي، د رب العالمین نه د بخښنه وغواړي، ځکه چې هغه خو د رب العالمین د شان مطابق نی ادا شوی. انسان منځو کې روجه ونیسي، هر یو عبادت چې وکړي نو د هغې نه پس د رب العالمین نه دعا غوښتل پکار دي چې ربه دا عمل مو وکړو ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې رسول الله مبارک یو منځ نه دی کړی د دې نه وروسته کله چې دا آیت مبارک نازل شو، اذا جاء نصر الله والفتح، دا صورت چې نازل شوی رسول الله مبارک یو منځ نه دی کړی مگر په هغې کې داسې دعا ویلې ده، سبحانک ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي، پاکې ای رب زمونږه او حمدونه دي تا لره رب ما وبخښه. او بل د مسلم او د بخاری پر روایت کې داسې دي هغې کې سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي، سبحانک اللهم الفاظ سره سیوا دي او صحیحین را نقل کړی د عائشہ مبارکه د حدیث راویه ده چې رسول الله مبارک به اکثر په رکوع او په سجدې کې دا دعا ویله. بعض خلک وایي چې دا منسوخ شوي دي، صحیح ده مونږ به خبره ومنو منسوخ به شي، خو لیکن دا خو د حضور علیه السلام مبارک آخر وخت دی که نه، آخر وخت څنګه منسوخ کې؟ اول منسوخ کېږي او آخر وخت خو نه منسوخ کېږي، دا خو د رسول الله مبارک آخره زندگی ده او په هغې کې دا کلمات ویلي دي او اکثر به چې کوم د په مانځه په رکوع په سجده کې دا کلمات ویل چې پاکي د تا لره ای الله او حمدونه تا لره دي ای رب زمونږه ما ته بخښنه وکړي. نو ډېره ښایسته دعا ده چې انسان په مانځه کې وایي. انس رضی الله تعالی عنه مبارک دی وایي چې د رسول الله مبارک د وفات نه څه موده مخکې پرله پسې وحي نازله کړه رب العالمین
تر دې چې هغوی د وفات د وخت پورې هغوی باندې د مخکې نه زیاته وحی نازله شوه، یعنی ډېره وحی نازله شوه په حضور علیه السلام مبارک باندې. ولې وجه د هغې دا وه چې د الله شرع باقي وه او وخت کم و، نو ځکه د وحی نزول هغه رب العالمین زیات کو، او په دې وحی کې عام اعمال د رب العالمین دي، عقاید اعمال نظریات هغه مونږ ته راښایي چې دا اعمالو کوي دا اعمالو کوي، او خپل زندگی چې کوم دا هغه کوي رب العالمین باندې خپل ځان وبخوي. نو هر کله چې عملونه ډیر شوي دي، یعنی دا عملونو نازیدل نزول هغه ډیر شوی دی، نو موږ لم پکار دی چې خپله زندګي همدغه شانتې جوړه کړو څنګه چې رسول الله مبارک مونږ ته ښودلي ده. او هغه انسان چې د عمر اخیری کېږي او د عملونه هم ښه کوي، نو دغه انسان د رب العالمین په نسبت باندې ډېر خوشبخته انسان دی، په مقابل د هغې چا کې چې د باندې بوډاوالی راغلی دی او خپل ځان هغه رب العالمین ته نه وقف کوي، په غفلت کې لګیا دی، په عبثیاتو کې لګیا دی، نو دغه انسان دغه بوډا بیا د رب العالمین ته خوښ دی. او هغه بوډا چې رب العالمین دله یعنی عمر یې وله پوره ویر کو، شپېته کاله عمر یې وله ورک، او دی پکې په آخري عمر کې ډېر نیک نیک اعمال کوي، نو دغه انسان د رب العالمین په نسبت باندې ډېر د عزت والا انسان دی. جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائیں کہ رسول اللہ مبارک فرمائیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، د قیامت په ورځ به هر یو بنده په هغه حالت کې راپاسي په کوم حالت کې چې په د باندې مرګ راشي. که د ایمان په حالت کې ور باندې مرګ راغو نو د ایمان په حالت کې به راپاسي، او کنه د کفر په حالت کې مرګ راغی نو د کفر په حالت کې به راپاسي. هلته کې خو بیا څوک ایمان نشي راوړی چې ودرېږه الله موږ له اوس لږ مهلت راکړه موږ به ایمان راوړو، نه بس دنیا کې دله کوم ټیم درکړی دی دغه ټیم در سره دی، په دې کې دله دغه عمر درکړی دی، بلوغ ته یې ورسولې، څلوېښتو ته یې ورسولې، شپېتو ته یې ورسولې، د دې نه پس تاسو حجت چې کوم د هغه پاتې نه شي، څه دلیل دې پاتې نه شو، څه عذر دې پاتې نه شو چې دا به زه رب العالمین ته پیش کړم او خپل ځان به ترنه بچ کړم. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې په دې زندګۍ کې هغه اعمال وکړو چې هغې باندې مونږ په آخرت کې کامیاب شو. یعنی په دې حدیث کې تحذیر ده، یره ده پکې چې ای بنده چېرته د زنا په حالت کې مړ نه شي، بدعملۍ کې مړ نه شي، د غلا په حالت کې مړ نه شي. او هغه خلک چې دی بدعمله وي، مونږ یو ملګری سعودي کې راته کیسه کوله، سعودي کې وی زمونږ انډیوالو وی په داسې حالت کې په مرګ راغلی چې سګریټ یې په لاس کې پاتې شوی او سات یې ننوتي وه، بې ټک کې پروت وی بیا پې مولینو جنازه نه کوله. نو ته چې په داسې حال کې رب العالمین ته ور مخامخ شي، ستا په مخ باندې به څه خیال، شرمېدلی به رب العالمین ته ولاړ، او د باجو والا، ډولکو سرڼو والا، ربابونو والا، دوی چې په دې حال کې مړ شي په دغه حال کې به د قیامت په ورځ باندې راپاسي. څونه د شرم خبره. نو هغه اعمال پکار دي ورونو چې هغې باندې د انسان عزت په دنیا او آخرت کې چې کوم د ډېر شي، ځکه په نیکو اعمالو باندې په دنیا کې هم انسان ته عزت هم ملاویږي او فایدې هم ملاویږي، او د بدو اعمالو اثر په دنیا کې هم ده او په آخرت کې هم د هغې بد انجام ده. رب العالمین دې موږ ته د نیکو توفیق را نصیب کړي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائے دے یتبع المیت ثلاثۃ، مڑی پس درې شیزونه ځي، انسان چې کله مړ شي د پسې درې شیزونه ځي، اهله وماله وعمله، د ده د کور والا، د ده اهل، د ده مال او د ده عمل. فیرجع اثنان ویبقى واحد، وی دوه شیزونه د ده نه را واپس شي او یو ورته پاتې شي. دوه کوم را واپس کېږي؟ اهله وماله، د ده اهل او د ده مال د ده نه را واپس شي، ویبقى عمله، او د ده عمل د سره پاتې شي. مونږ او تاسو معاشرې کې خلک متل کوي که نه، عمل د لارې مل، نو عمل در سره په قبر کې پاتې شي. نو که ښه عمل دې کړی وي خو هغه ښه عمل به دې په قبر کې هم د عذاب نه بچ کړي، په دنیا کې دې هم د عذاب نه بچ کړي او په آخرت کې به دې هم د عذاب نه بچ کړي. او که نه بد عمل دې کړی وي نو په دنیا کې هم د هغې بده سزا ده، په قبر کې هم د هغې عذاب دی او په آخرت کې هم د هغې عذاب دی. نو انسان له پکار دی چې زیات نه زیات په هغې اعمالو کې کوشش وکړي چې د سره کم ملګرتیا کوي،
نیک اعمال چې هغه تا سره ملګرتیاو کې او په قبر کې د سره مو کې په آخرت کې در سره مو کې د قرآن مجید لوستل شو روزه نیول شو یا نور داسې نیک اعمال شو لکه قرآن مو د رب العالمین په مخ کې د خپل بنده لپاره شفاعت کوي د خپل انسان لپاره چا چې لوستی وي په دنیا کې او دی به عذاب ته نه پرېږدي نه په قبر کې او نه په حشر کې تر څو پورې چې په رب العالمین باندې دا انسان بخلی نه وي دغه شانت روزه شوه دغه شانت نور نیک اعمال شو چې انسان یې کوي بل حدیث مبارک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک ارشاد فرمائی الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ وی جنت دا تاسو ته زیات نږدې دی د خپلې د پیزار د تسمې نه انسان پیزاره چې دا تسمه ورته څونه نږدې وي وی د دې نه زیات تاسو ته جنت نږدې دی او دا شانتې جهنم هم تاسو ته زیات نږدې دی څه مطلب دا ده چې جنت او دوزخ دا د انسان د لاس لاندې که چېرته دا انسان نیک اعمال کوي او دی وفات شو په جنت دی او کله دا انسان بد اعمال کوي او دی وفات شو نو بیا ولا دوزخ دی یعنی ترمنځ پورې د ده او د مرګ د عذاب د قبر هغه چې کوم ده صرف او صرف دغه مرګ حایل ده د مرګ پرده ده کله چې انسان وفات شو نو که نیک عمل یې خو رب العالمین ورته جنت د قبر د باغچونه باغچه او کله چرته بد عمل یې نو رسول الله مبارک فرمایي چې بیا د دوزخ د کندو نه یوه کنده ده نو رب العالمین دی مونږ او تاسو ته هغه اعمالو توفیق را نصیب کړي چې هغه په هغې باندې رسول الله مبارک هم خوشحالیږي رب العالمین پہ هم خوشحالیږي او په معاشرې کې پہ عوام هم خوشحالیږي رب العالمین دې په دې خبرو مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي څه کمی بې شی خطا غلطي پکې زمانه شوي رب العالمین دې ما ته معافي وکړي بیماران د اهل اسلام دعا ورته وکړي چې څومره دي په هر ځای کې دي رب العالمین دې ولا شفای کامله عاجله نصیب وفرمایي رب العالمین دې د خپلو خولو لاړې دارو کړي الله رب العزت دې خپل عبادت او د خپل ریاضت لپاره روغ صحت ورکړي او دراز عمرونه دې ولویر کړي یا رب اسلام غالب کړي کفر و کفری طاقتونه مغلوب کی مجاہدین دا اسلام رب چې په هر مقام دي سر بالا او سر بلند کی اللهم اغفر لنا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار